السلام علیکم ګران عزتمندو کتونکو زه تاسو قربان مله شازي نن چې د کوم فورم لراغلی دا یو ځل بیا د ډنر فورم جوړ کړل شوی دی دا تاجر اتحاد یو بل ملګری چې نوم یې دی رازق خان او د نوې اډې نائب صدر دی ای خپل ملګری نن خپل ځای ته رابللی دي او د خوندور ډنر فورم را جوړ کړی دی دې سره به خبرې ترې کوو چې دې څه ویل په دې موقع باندې السلام علیکم جی وعلیکم السلام څنګه خیر جی خیر دی اول خو زه تاسو د پښتوني وزړ ډیره شکریا ادا کوم چې په دې وخت کې لکه مطلب دې وخت کې 9 بجې تقریبا د ماستان ایران ډیره شکریا او داینه پس د تاجر اتحاد زمونږ چې څومره ملګری د بازار غلام حسین حاجی صاحب سیکریټری صاحب چې زمونږ کم د تاجر اتحاد د لالی کاکا نمونه عالم ډیر زیات دي نو د ټولو مشکور یم شکریا ادا کوم د ټولو چې غرال زمونږ د عزت زمونږ د کلی ته او زمونږ سره د روټي قبول کړل او ډیر خوشاله مدینه دا تاسو میاش کې تاسو تاسو ملګری راغونډي کې ډیر فلمونه کوي کنه څنګه بالکل او د تاجر اتحاد ملګری چې څومره دین وغي هر هفته د اتوار په شپه باندې پروګرام کوي او ملګری راټولېږي د شن په ګڼ تعداد باندې او ډیر زبردست مزه یو غپی شپې لګي بګي او د ټولو ملګرو بیا یو پیر شکریا ادا کوم چې دل تراله لو زمنګ سره د ډینر پر پروګرام کې شمولیت وکړو ټیک دی ډیر شکریا جی بالکل تاسو د ملګری خبره تر وره دی چې زل مګړ ته شکریا ادا کوم چې په لټنګ وخت زموږ زه تراله لو زما دعوت قبول کو ټول ملګرو شکریا ادا کړ اوس ورته ملګرو طرف ته سره خبره تر کوچی په دې موقع باندې سوي نه د موږ سره اوسې جی خانه ز د رونو د مرکز تنظیم تاجان زموږ چې څومره مرګري دي د ډیر مشکور یم او خاص کر نن د رازق بھائی چې کوم د نیو اډې د ډیر تکړه ګروپ ته زموږ د نیو اډې مرګري دي رازق خان نن په خپل ډیره کې موږ دا پروګرام کړی او ډیر بهترین پروګرام کړی دا تاسو وینئ د څومره ګڼ مرګري دا راغلي دي د ټولو نه لومبې خو شازیب خان موږ ستا ډیره شکریا ادا کوو چې ته موږ سره په هر پروګرام کې او په هر ځای کې موجود یې ډیره مننه شکریا بیا موږ نن د رازق خان ملماني یو نو موږ د رازق خان ډیره شکریا ادا کوو او دې نه مخکې چې کومو ملګرو پروګرامونه کړي دي د هغې مرګرو هم شکریا ادا کوو او بله خبره ده چې زمونږ کم دا ګیدرینګ کېږي نو هم د دغې دپاره دغې مقصد دپاره کېږي چې مونږ خپلو کې یو ځای کېږو او یو بل سره مطلب دا دی د حال احوال تپوس وکړو د یو نه او بل دا څه مسلې په دې کې چې هغه مونږ یو بل سره ډسکس کړو Thank you.